په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي. آب و هوا و اخبار سفر، سرگرمی او موسیقی. 1 ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان. ماقام په خیر افغانستان. مشاوره و راهنمایی در مورد رفتار و کردار کودکان و نوجوانان، مشکلات و راه‌های حل. هر شنبه در صبح بخیر و ماقام بخیر افغانستان. د سلام مشورې او لارښوونې د پروګرام قدرمنو مینوالو السلام علیکم. په دغه اونۍ کې یو ځل بیا د ماشومانو یو زړه پورې بحث ته ستاسو پام در اړوو. که مو هېر شوي نه وي، موږ تېره اونۍ دا ویلي وو چې په راتلونکې اونۍ کې به د ماشوم په تحمیلي او کاذب جنسیت بحث وکړو. انسان داسې یو بشر دی چې همیش د خپل عزت د خوندي ساتلو په هکله کار، هلې ځلې او حتی عبادات هم د همدې مطلب لپاره ترسره کوي. د دې لپاره چې د موضوع څخه لرې ولاړ نشو، انسان 2 جنسه لري، یو نر او بلې ښځه. نر په خپل ځای کې کار، مسؤلیت او شخصیت لري، همدارنګه ښځه هم هویت او شخصیت لري. ډېر داسې کارونه او دندې په ټولنه کې راپېښېږي چې نر د ښځې چارې نشي ترسره کولی او ښځه د نر. ښځه په خپل جنسیت افتخار کوي او نر په خپل جنسیت. پس په دې لحاظ باید ښځې ته د ښځې لقب ورکړی شي او نر ته د نر. که چیرې نر ته د ښځې لقب ورکړی شي، دا به د انساني رسم څخه لرې یوه خبره وي. شته یو شمېر هیوادوال چې جنۍ ته د نارینه کالي اغوندي. ښه بلوچ صاحب، لومړی خو خپرونې ته ښه راغلاست. تشکر، سلامت اوسئ. که دا راته ووایي چې څه علت دی چې یو شمېر کورنۍ جنۍ ته د هلک جامې ور اغوندي؟ په ځینې کورنیو کې چې هلک نشي، زیاتره نجونې دي، البته زمونږ په دود کې، نو دلته دا کورنۍ احساس د یو نوع محرومیت کوي، ځکه چې زمونږ په دود کې، زمونږ په ټولنه کې نارینه ته یو امتیاز قایل دی، څرنګه چې موږ او تاسې په تېر پروګرام کې دا مسله وڅېړل. بله، خپل محرومیتونه پر دغه ماشوم باندې غواړي چې دغه کې ډک کړي، خپل هغه خالیګاه چې د دوی په ماغزه کې دي. بله، نو څه کوي؟ ماشوم ته، نجلۍ ته د هلک جامې ور اغوندي چې د هلک اکټ وکړي. دا هویت چې خپل نجلۍ ته ورکوي، نو دا کاذب هویت دی. د خپل هویت جنسیتي چې ښځینه ده هغه اړوي، نو ځان ته هم په دې ډول کاذب یا درواغین تسلي ورکوي. نو د دې علت همغه خلا یا محرومیت دی چې دوی په خپله احساسوي. حال دا چې اولاد دی، که نر که ښځه، باید چې دومره عمیق توپیرونه پکې حتی په فکر کې او په اندیشه کې ځای ورنکړي. آیا بدلې جامې اغوستل د ماشومانو په روحیاتو څه اغیزه کوي؟ که دوی په دې باندې وپوهیږي چې زه جنۍ یم او د هلک جامې راته اغوستل شوي دي، نو په روحیاتو باندې باید څه ډول تاثیرات رامنځته شي؟ موږ او تاسې په ټولنه کې لیدلی، ما په خپله په ډېر مراحلو کې لیدلی چې نجلۍ ته د هلک جامې اغوستی، ویښته یې داسې لنډ کړی ورته، او چې ناشنا سړی ورته ویلی چې د چا زوی، نو سمدستي ورته ویلی چې زه هلک نه یم، زه نجلۍ یم. داسې په ډېر سادګۍ او په ډېر معصومانه حالت کې هغه ماشوم په خپله هم پوهېږي چې زه هلک نه یم، او دا نور ماشومان هم پوهېږي، د نامه څخه هم معلومیږي چې دا نجلۍ ده، او
نور ماشومان هم ورته وایي ته خو نجلۍ تا ته د الوکانو جامې در اغوستی بله. د هلک دغه کې الوکانو سره لوبې کوي دا په خپله روحیه باندې د ماشوم هم تاثیر کوي. بله په دغه ټولي کې بله مثلا هغه وخت چې دغه ماشوم ته وویل شي چې ته زمونږ د جنس نه نه یې، بله پس دلته په ده باندې څه تاثیر ډېر راځي؟ بد تاثیر کوي. خپل جنسیت باندې په اصطلاح سره ماشوم ډاډه ده، بله او چې جنسیت دی ورته معلوم ده فزیکي له لحاظه طبیعي له لحاظه او په ظاهر کې ورته جامې د بل جنسیت اغوندي د ده شخصیت باندې تاثیر کوي. دا چې په 2 کلنۍ 3 کلنۍ خو لا دومره نه پوهېږي، داسې معصومانه وایي چې زه نجلۍ یم هلک نه یم. یا مثلا ځینې الوکانو ویښته دومره پرېږدي لکه چې نجونې دي، بله هغسې هلک ته هم چې څوک ځینې پوښتنه وکړي ووایي چې ته د چا لور یې، ووایي چې زه هلک یم. یا مثلا وایي چې ستا نوم خپل نوم چې وایي چې نوم د هلک دی، وایي هلک دا نوم خو د هلک دی ته نجلۍ یې. هغه بیا وایي چې زه له ځانه دفاع کوي. نو دا چې غټ سي 6 کلنۍ 7 کلنۍ ورته چې رسېږي، البته په مراکزو کې په ښارونو کې خو دا تغییر زر بدلیږي، خپل جنسیت یا خپل جنسي هویت خاوند کیږي ځکه چې مکتب ته ځي. اما په اطرافو کې چې مکتب ته نه ځي او دا تر 8 کلنۍ پورې نجلۍ د هلک کالي اغوندي، نو دا یو رقم رواني حالت ورته پیدا کیږي چې دا نجلۍ تقریبا 2 جنسیتي خاصیت پیدا کوي، له طبیعت له لحاظه او له فزیکي له لحاظه چې ځان ته متوجه ده خو دا چې زه نجلۍ یم، او چې بیا اکتونه ورباندې تطبیق کیږي یا مثلا تمرین کیږي یا پریکټس کیږي، نو د هلک اکتونه کوي، د هلک کارونه ورباندې کیږي چې هغه پرې تعمیلي واقع شوي. بله برخوردونه پې تعمیل کیږي، کاذب دي، درواغین دي، نو دا متزلزل کیږي په خپل رواني حالت کې. په آینده کې د دې رقم ماشومان یا د دې راز ماشومانو په شخصیتي حالت کې هم بد تاثیرونه کوي. آیا د جامو اغوستل پلار و مور ته کوم تسکین رامنځته کوي په داسې حال کې چې دغه پلار و مور په دې ښه پوهېږي چې دغه یو جعلي کار دی یا څنګه؟ پوه خلک خو دا کار نه کوي، او هغه خلک چې مثلا بې علم خلک دي یا مثلا ډېر د روحیه تقریبا ضعیف غوندي ځان غولوي، نو بل تاثیر نه لري. په دې دومره ده باید چې زمونږ پیشنهاد زمونږ وړاندیز فامیلونو ته دا دی چې ولې دومره محرومیت احساسوي چې نجلۍ د هلک کالي وراغوندي. کورنۍ جامعه ټولنه باید چې د نر او د ښځې په مقابل کې تر دې حده پورې اساسیت ونه ښیي او تر دې حده پورې احساس د محرومیت ونه کړي. دا هم اولاد او دا هم د خدای داد، او که نجلۍ او که هلک که یې خو دواړه د نعمتونه دي، او که داسې چې نه وي نو دومره عکس العمل د پاک الله د داد په مقابل کې هم زما په نیت دا ښه کار نه دی، دا بد عکس العمل دی. که عکس العمل یې وبولئ او که داسې چې تسلیت وبولئ، دا نو یو د پوسخند تسلیت دی چې ځان ته یې ورکوي، ځان غولوي په ذات خپل ځان غولول دی. ډېر ښه. خوږو اورېدونکو، زموږ د نن ورځې بحث په همدې ځای پای ته رسېږي. په راتلونکې اونۍ کې به ماشوم او د فکري مشغولتیا په هکله زموږ بحث ادامه پیدا کړي. تر هغې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. لوی الله مو مل شه. په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي. آب و هوا و اخبار سفر، سرگرمی او موسیقی. 1 ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان.
ماښام په خیر افغانستان.